رونو کو کم سړی غواړي که نه چې ما ته مرتبه ملاو شي، قسم درته یم ښه، چې کم سړی غواړي چې ما ته مرتبه ملاو شي، ما ته عهده ملاو شي، زه د الله جل شانه په وړاندې اوچت ښکاره شم، نو هغه د ځان کې عاجزي پیدا کړي. یو ځل یو صحابي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه رونو عاجزي چې چا کی وي که نه نو هغه له خدای پاک جل شانه مرتبه ورکوي. یو ځل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خطبه فرمایله او جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را روان دي، مسجد نبوی شریف ته راننوتل او بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پیدار په ځای کې دي. پیغمبر علیه السلام مبارک و فرمایل اجلسو کینئ. هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داسې ونکل چې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک مخې ته راغلی وي، هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک مخې ته ناست وي. هغه د پیدار په ځای کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک چې را روانو او د پیغمبر علیه السلام مبارک فرمان واوریدو چې کینئ، بس د پیدار په ځای کې کېناستو. دا عجز ورونو کنه د دې صحابي مبارک چې عجز اختیار کړو څومره درجه ول الله پاک جل شانه ورکړې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته یو ځل عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک بوټي ته خطو، بوټي ته نو دې مبارک قدمونه د خپې مبارک او قدمونه مبارک پنډۍ مبارک یې وړې وي. بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داسې مزاح کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل وی قسم دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک پنډۍ په تلې د میدان کې د احد د غر نام درنی دي. دا ولې رڼو دغه صحابي مبارک کې عجز او بیا وفرمایل ویزا کم عمل چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کوي په دنیا کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل دغه عمل زه ستاسو لپاره خوښوم. چې کم عمل عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کم عمل کوي نو دغه عمل زه ستاسو لپاره خوښوم. او دا به فرمایل چې کم عمل چې په تاسو باندې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه تابعداري لازمه ده، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په فرمایل. دا ولې رونو دی کې عجز او ما تا ولې ډخرې خورو، تکبر ده ښه. یو ځل شیطان ته چاوي، شیطان ته دا بعد کتابونو دا واقعات لیکلي دي، غالبا پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب هم لیکلي دي. شیطان ته چاوي وي شیطان ته ولې داسې ولې شوي، ولې در باندې لعنت شو، ولې د الله پاک جل شانه په نیز باندې لعنت در باندې راغو او غضب در باندې شوی ده. شیطان علت څه ده؟ شیطان ورته سووي یو بزرګ سره ملاقات شوی، هغه ورته وی ما ځان ته ځان ویلیو، ځان ته مې ځان ویلیو او دا مې ویلیو انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. وزر جناب حضرت آدم علیہ السلام مبارک نه بهتر یم. الله پاک جل شانه ته وی الله دا د خاور نه پیدا کړی دا او زه د اور نه پیدا کړی یم، لہذا د اور صفت چتواله ده او د خاور صفت ښکته پرته وي. وزر آدم علیہ السلام جناب حضرت آدم علیہ السلام مبارک نه بهتر یم. الله پاک جل جلاله تسو فرمایل فخرج منها فانك رجیم. شیطان اوزه د دې نه تا باندې لعنت شوی ده. او څوک چې د عاجزۍ اظهار وکړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې معراج شریف ته تشریف یوړو او الله پاک جل جلاله سره ملاقات کو،
الله پاک جل جلاله تو فرمایل اے زما حبیبا صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د سره وړي دي د دنیا نه دي سره وړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل التحیات لله والصلوات والطیبات وی الله ستا دربار عالی ته می قولی عبادتنا مالی عبادتنا فعلی عبادتنا خدای پاک ستا دربار عالی ته می دارا وړي دي رونه د عاجزۍ اظهار وکړو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا الله پاک جل جلاله مختا عاجزی اختیار کا اللہ پاک جل جلاله وتو فرمایل السلام علیک ایها النبی اے نبی مبارکہ پتا باندې میرے سلام وی شیطان یو طرف تا تکبر کو هغه ته و فرمایل پتا لعنت تا او چاچی عاجزی کړی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا اللہ پاک جل جلاله او فرمایل السلام علیک ایها النبی اے نبی مبارکہ پتا باندې می ګوره سلام دا ولی رونو دا د عاجزی حالتو عاجزی پیداش وکنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من تواضع لله رفعه الله چاچی دا اللہ پاک جل جلالہ دا پارا عاجزی اختیار کا رفعه الله دا انسان با اللہ پاک جل جلالہ لو مرتبو تو رسوی او کچا تکبر کو ومن تکبر او چا تکبر کو وضعه الله اللہ پاک جل جلالہ بھی اسفل السافلین تو رسوی ذلیل بھی کی خوار بھی کی رسوا بھی کی رونا گورے سمرا گناہونا کو کنم دنیا کی د متکبرانو یقین سره انداز او د هغې حالت ګوره دنیا کې خلکو کتلی ده چا چې دنیا کې تکبر اختیار کړی ده فرعون تکبر اختیار کو او ځان ته العیاذ بالله رب اعلی وی الله پاک جل جلاله وسره سوکل سمندر ته حکم کو چې دا متکبر ده او دا پر سمندر کې غرق کا او بیا ورته حکم کو چې وی غورځوه یو طرف ته ننم زما استاد پر عبرت پروت تا فرعون اوسم عبرت تا ځانته خدای ویلو الیاذ بالله ځانته تکبرانه انداز کولو بل طرف ته جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارکو عاجزی اختیار کړی و د الله پاک جل شانه بندگی اختیار کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک میں ولیدو چې په قبر مبارک کې ولاړو منځ کولو او فرمایلی کو چرې زه هلته کې وې د مسلم شریف حدیث ته لرأیته بالکثیب الاحمر د جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک قبر مبارک په یو سری غونډۍ باندې ده نو ما به درته ښودلی و رونه یو طرف ته د عاجزی حالت تا بل طرف ته تکبر حالت تا د عاجزی حالت والا الله پاک جل جلاله داسې مرتبه ورکا تر قیامت پورې دو تو جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک یادو تر قیامت پورې دو تو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یادو او کم خلق چې چا تکبر کړي درونو د هغې نام نشان نشته ښه د هغې نامو نشان نشتا کماو تا غواړو ورونو چې دنیا کې مو یو نوم پاتې شي دنیا کې مو آثار پاتې شي نه باید چې زه تو ګوره تکبر نه کورونو تکبر ډېر لوی شی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې رب کریم جل شانه فرمائی الکبریاء ردائی لوی ګوره زما صادر ده لوی زما صادر ده الله پاک جل شانه فرمائی نبی ما تعالی سپکا دی چې تکبر کو ما تعالی سپکا دی چې لوی اختیار کو نن بو یو سبب مړیو